دا زنانې اکثره ډېرې چلبازه وي او ډېرې مکارې وي او ډېرې چلفریبې وي. زنانې کې عادت داسې ده چې هغه به ډېره چلبازه وي او ډېره به مکاره وي، ډېر فریبونه به زده وي، ډېره به فریبګره وي. موږ ته یو استادانو یو کیسه کوله، کیسه ډېره مشهوره ده. قصه داسې وه چې یو زنانه وه، هغه ډېره چلبازه وه او ډېره فریبګره وله او ډېره یارباشه وله، یاران یې ساتل، یارانې یې کولې. خو د هغې د عقیده وه هره ورځ به زیارت ته تله، هلته زیارت ته به ورتله، له زیارت څخه به دعا غوښته، دا زیارت به وسیله جوړوي و الله ته چې ای الله ته د دې پیر په خاطر باندې زما خاوند مړ کې، زما د خاوند یا سترګې ورړندې کې. دا خو یارباشه وه چې خپلو یارانو ته خلاصه سم. داسې به له کوره وتل، خاوند به ورته وویل ول چیرې ځې؟ دی به ورته ویل د فلاني همسایه کره ځم یا د فلانۍ خالا کره ځمه. خو یو ورځ خاوند ورته ویل چیرې ځې؟ دی ورته ویل د فلاني همسایه کره ځم. داسې له کوره راووته، خاوند په پسې سو چې ښځه چیرې ځې؟ دا روانه ده زیارت ته راله. خاوند چې ولیدل چې ښځه زیارت ته راله، دی ما ته دا ویلي و چې زه د فلاني همسایه کره ځم او دا راله زیارت ته. خاوند یې سر نه کوي خلاص. سبا سولو بیا دا ښځې ورته وویله ول زه ځم د فلاني همسایه کره. خاوند یې ورته وویله ول صحیح ده ولاړه شه، دا خو ډېره ښه خبره ده. تر زنانې له مخه دا سړی راورسېدی دا زیارت ته. زیارت کې عادت دا وي چې بعضې وخت پر زیارت باندې کوټه جوړوي، بعضې وخت پر دا زیارت باندې پنجرې راتاوي، بعضې وخت بیا پر دا زیارت باندې یو غټې لکړې ولاړې وي، پر هغه باندې دا شنه شالونه وي، دا شنه ټکرونه تاو سوي وي. نو دا سړی رالی د دا زیارت په ټوکر کې پټ سولو. زنانه راله و زیارت ته ودرېده او دعا یې شروع کړه چې ای پیر بابا، زه تا و الله پاک ته وسیله کوم، تا و الله پاک ته وسیله جوړومه چې ته زما د خاوند یا مړ کې یا د خاوند مې دواړې سترګې ړندې کې. دا دعا یې شروع کړله. بیا وایي پیر بابا، زه تا و الله پاک ته وسیله کوم، ای پیر بابا ته مې دا خواست دا دعا قبوله کړه. خاوند خو یې مخکې راغلی دی، تر دې په دا پرده کې پټ ده. قرار یې غږ ور وکړی ول څه غواړې؟ دا ډېره خوشحاله سوله چې دا د نن له زیارته څخه ما ته غږ راپورته سو او ما ته یو څه ویل کېږي، هره ورځ به راتلمه ول پیر بابا غږ دې نه کوئ، نن دې غږ هم راته وکئ. هغه ورته وویله ول څه غواړې؟ څه ارمان دې ده؟ هغه خو د دې خاوند و په حقیقت کې دلته پټ ولو. ورته ویې ویله ول زړه مې غواړي، دا غواړم، دا دعا غواړم چې زما دا خاوند دی یا مړ سي یا په سترګو باندې ړوند سي. د دې خو زړه کې دا عقیده وه چې خاوند مې مړ سي یا په سترګو ړوند سي، زه به خپلو یارانو ته خلاصه سم. قرار هغه ورته وویل هغه ته خو پته وه ول کور کې غوا لرئ؟ خو خپل خاوند یې و د کور په ټولو حالاتو باندې خبر و. ول و کور کې غوا لرو. ورته ویې ویله ول چې ولاړه سي، هغه غوا به دې په خاوند باندې حلاله کې، د هغې غوښه به د دا غوا دا 3 ورځې په دا خاوند وخوري، بلا به د دا خاوند په سترګو ړوند سي. زنانه راله کور ته ډېره خوشحاله ده چې کله له زیارته څخه راووتله، خاوند یې تر دې له مخه کور ته راورسېدی، پر کټ باندې ناسته. دا ډېره خوشحاله ده کور ته راله. خاوند ته وایي چاړه یې راخستې ده، وایي دا غوا حلاله که نن؟ هغه ورته وایي ښځې غریبان یو، مسکینان یو، غوا ولې حلالوي؟ غوا به بیا لنګه سي، بچي به وکړي، بیا به ما ورته له دې څه شیدې خورو.
دی د ښځه ورته وایي نه دا غوا ما نن د الله پاک لپاره نظر او خیرات یې ښي د خیراتوم یې خاوند یې هم چاړه راواخیسته غوا دې ښځې وله دستې یې حلاله کله چې حلاله یې که خاوند یې غوښه ورپخه کله دې غوا په خاوند باندې وخوړل خاوند یې ښه په موړ کوي خاوند خو ورته ویلي و چې په 3 ورځو کې به پیر بابا ورته ویلي و چې سترګې به یې ړندې شي نو داسې یوه ورځ غوښه په وخوړله قرار خاوند د ښه یقین لپاره ورته وایي وایي نن مې پر سترګو باندې یو څه تیاره سوله دا ورته وایي دا دونه مشکل کار نه ده غوښه به دې ډېره خوړلې وي 2مه ورځ یې بیا غوښه وخوړل ورپخه یې که بیا خاوند ورته وایي وایي دا سترګې مې ډېرې تیارې کې سولې دا وایي هېڅ پروا مه کوه غوښه به دې ډېره خوړلې وي احتیاط ورسره وکړه 3مه ورځ یې بیا غوښه په وخوړل خاوند ورته وایي وایي ګر سره دا سترګې مې ړندې شوې یو شی هم نه وینم دا وایي ښه سترګې دې ړندې شوې یو شی هم نه وینې ښځه چې د ډېره بکرجنه وي او ډېره بې عقله هم وي قرار دا ورته وایي وایي نور خو د یوې خوا نه یې اوس سترګې دې هم ړندې سولې په سترګو هم شی نه وینې دا غټ کوتک در سره واخه بس د دا دروازې مخ ته کښېنه چرګان شړه چې دا چرګان کور ته رانسي بل خو د یوه خوا هم نه بل خو د یوه کار هم نه سولې سترګې د دې هغه ړندې سولې او په حقیقت کې خاوند ړوند نه ده نو داسې کله کښېنستی د دروازې مخ ته چرګان شړي پسې اخی یې قرار دا ووته یو سړی و هغه ته اشاره وکړه ول راځه خاوند مې په سترګو باندې ړوند سوی د سترګې یې ختمې سوې دي راځه چې خپلې یارانې کوو خپلې چرچې کوو چې څه مو زړه غواړي هغه به کوو هغه داسې کور ته را دننه سو چې هغه کور ته را دننه کېږي قرار خاوند خو نو په سترګو ویني غټ کوتک ورسره د سړی په د سر کې ووی سړی مړ سولو ښځې سړی راننیستی چې خلک را خبر نه شي ده ته یې وویله چې دا خو دې غټ چرګ مړ کوي احتیاط کوه دا سړی یې دلته کښېښوی پټ یې کوي چې خلک را خبر نه شي دا بیا ووتله 2هم سړي ته یې اشاره وکړه ول راځه خاوند مې په سترګه باندې ړوند ده خپلې یارانې به کوو خپلې چړچې به کوو خپلې مزې به کوو داسې کور ته دې نیوته چې هغه پسې ننوځي د بیا کوتک ورسره کوي هغه یې په دا سر کې ووهوی هغه بیا مړ سو دی بیا کور ته ننیستی خاوند یې ورته راولاړ سو ورته ویې ویل ولته ولې دونه چلبازه یې دونه مکاره یې زه په سترګو نه یم مړون سوی دا دونه چل ول دا پرېږدي څنګه ترتیب کوي زه په سترګو ړوند نه یم دا 2 انسانان دي په ما باندې مړه کو نو به ښځې ورته وویل چې دا خلک پټوه دی نه چې نور خلک را خبر سي د چل خبرې به بیا وروسته کوو نو موږ ته به استادانو ویل چې دا ښځې ډېرې مکارې دي د دوی تر هر ویښته لاندې یو فریب وي یو فراډ وي یوه دوکه وي لیکن د عالم تر هر ویښته لاندې عقل وي د عقل یو حصه وي